ترتیب یک بچه در رویم زدن، یک بچه در سرم زدن، یک بچه در کف دستم زدن. 3 نفر او قرغین هم که راوست کمپانی په سایه کې 4 نفر دیگر ما یا بردن در دواخانه. سپینه 2000 ټولي ورسره وه، هغه یې په غلا تېنه یوړله. دریور یکم خدا بند میکرد، با زندیول ما که چاقو زدش. موتر را گرفتن فرار کرد. د 15مې حوزې په مربوطاتو کې غلو یو بانډ مو نیولی ده چې هغوی به د کابل په ساحو کې بعضو ساحو کې به غلاګانې کولې، مسلح غلاګانې به یې کولې، خلکو نه هیوادوالو نه به یې موټر وړل. نو څه موده مخکې دغو غلو د موږ د یو هیوادوال نه چې سپینه 2000 ټولي ورسره وه، هغه یې په غلا تېنه یوړله او دغه هیوادوال یو دوه چاقوګان هم وهلی وو. موټر هم په قرغه په سایه کې په غلا کې 3 نفر وو او قرغین هم که راوست کمپانی په سایه کې بیا دلته حادثه وکړ، ټکر وشو، بیا مجاهدین راغلل. 3 نفر بودیم، از قرغه موتر گرفتیم، دریور یکم خدا بند میکرد، با زندیول ما که چاقو زدش. موتر گرفتیم باز در سایه طرف کمپانی علی قندار تصادف کرد موتر، باز کارمندای حوزه 5 گرفت. 3 نفر دزدا رای ما گرفتن، در موتر بالا شدن، برچه را در گلون ماندن، بردن سرک کاریز در داخل یک کوچه خامه. دیگه ما اصلا کمک عکس العمل نشان دادم که اصلا بتونم فرار کنم. چه ترتیب یک بچه در رویم زدن، یک بچه در سرم زدن، یک بچه در کف دستم زدن. موتر را گرفتن فرار کردن. ما از جای قیستم پایینتر آمدیم، یک دکانکی بود در اونجا، یک تاز مجاهدین بود. 3-4 نفر دیگه ما یا بردن در دواخانه. در سایه قرغه موتر دوزی کردیم، باز از اینجا گرفتیم در کمپانی آمدیم، موتر تکر شد، باز مجاهدین ما را گرفت. باز زنگ زدن حوزه مربوطه را که حوزه 5 میشه. دیگه یک تا از مسئولین کشفش با تیمش رسید، خانه جان آباد برای تداوی کردن، پیسه تداوی بدادن، باز رساندن خانه. اینا 4-5 روز از این قضیه تیر شده. لله الحمد، تشکر بسیار زیاد از حوزه مربوطه، از آمر صاحب حوزه. نو چې کله هغوی موږ ته په وخت باندې خبر راکړل، د موږ امنیتي ملګري هغوی پسې تعقیب سو. نو الحمدلله دغه 3 واړه غله سره له موټره ونیول. دغه مجرمین چې اوس نیول شوي دي په خپله غلا باندې دوی اعتراف هم کوي. د دوی لپاره دوسیه جوړه شوې ده، ترتیب شوې ده. انشاءالله د بعدي اجراتو لپاره تحقیقات جنایي ته استوي.